احترام صدر صاحب نظر محمد صاحب او په سټیج ناست مشران لیکوالان د چارسدي او غشنغر زلمي ځوانان مشران سلامونه واخلئ. خوشحال بابا وایي چې کیناسته د خوشحال سره وی کړی دا د غره خټک په واړه شاعرانو. نو دا خو اشنغر دی، د اشنغر زدرخیزه خاوره ده، بلا تحریکونه بلا سیاستونه پې شوي دي. هغه ټول دې شاعرانو لیکوالانو راغونډ کړي دي. بلا ډېر ښه شاعران د علي خان بابا نه راواخله، ګران بابا، جلیا صاحب، اعظم صاحب، غني خان بابا، اشرف مفتون صاحب. دا دومره ډېره ښه شاعري دلته په دې خاوره باندې شوې ده. اوس د هغه تسلسل دی. د دې دواړو د اساس صاحبو او د شباب صاحب دواړو شاعري ما کتلې ده، وامې اورېدوم. اوس شایق صاحب چې پې کومه تبصره وکړه یا نورو ملګرو پې کومې تبصرې وکړې، دا زما په خیال کې نه وې. زما ذهن کې یو څیز و، هغه دا ده چې د دې خاورې خوشبو ده په دې شاعرۍ، د دې میړني کلتور خواږه دي پکې، د دې پښتون رومان کیسه ده پکې. دا ځکه ښه شاعري ده، ما هم لوستلې ده. او چې داسې شاعري څوک وکړي، د دې خاورې شاعري څوک وکړي. رحمان بابا یو شعر دی، رحمانه د بلبلو ژبه زده کړه، پس د هغې په صفت ته ګل اندام شه. نو دوی دواړو د بلبلو ژبه زده کړې ده، الله پاک وله دغه ملکه ورکړې ده. نو زه دوی ته په دې کتابونو باندې اساس صاحب ته، شباب صاحب ته، دواړو ته د زړه د کومې نه، د زړه د تل نه، د زړه د ډډ نه مبارکي ورکوم. او موږ بختور یو چې په داسې بختوره غونډه کې شریک شو او دا کتابونه چاپ شوي دي. او ښه شوه چې چاپ شو، محفوظ شو، دا شاعري محفوظه شوه. ما ته د دې دواړو شاعرانو داسې پته نه وه چې دا دومره ښه شاعران دي. چې ما وکتل، ولوستل، وامې اورېدل د دې عالمانو نه، د دوی شعرونه یې راته ایکسپلین کړو، نو زه پې پوه شوم چې واقعي دا ښه شاعري ده، دا د ولس شاعري ده، دا د ولس ترجمانه شاعري ده، دا زموږ د وطن ترجمانه شاعري ده. نو زه وله یو ځل بیا مبارکي ورکوم او خپل ځان بختور ګڼم چې په دې غونډه کې شریک شو. ستاسو ډېره ډېره مننه.